ابو هريره رضی الله عنه دا د په صحابو کې ټولو کې د شان اوچت دی د ابو هريره سے او د احادیث زیات دي ټولو صحابو په نسبت باندې د ابو هريره سے زیات احادیث نقل کړي او هغه وجه دا چې ابو هريره سے په خپل ویلي دي چې زه یعنی ما صحابه ما سره یعنی دا کې چې د حدیث ډیر نه نقل کړی دي او نو ما داسې د دنیا هر څه پرېښو او ما د نبي علیه الصلاۃ والسلام الله منه څنګه کړې وه او هر وخت کې به د نبي علیه السلام نه نه جدا کېدم پوهېږئ که نه ما د دنیا هغو به تجارتونه کول چې کوم مهاجرینو هغو به تجارتونه کول انصارو به چې دی هغو به ځمکې به اړولې ځمکو ساتنه به یې کوله او ما د نبي علیه الصلاۃ والسلام سره علم زده کوو نو د دې وجې نه ما احادیث زیات وی او داسې هم چې نبی علیه الصلاۃ والسلام یو وخت کې ما ورته وی چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم زما حافظه کمزورې ده نو نبی علیه الصلاۃ والسلام ما ته وی چې جوله اوچته کا وی جوله مې اوچته کا داسې لپې وغورځول ورته دوه درې لپې ورته وغورځولې بیا د هغې نه وروستو وی چې نبی علیه السلام به څه وی هغه وی زما نه به یېرېدل نه زما حافظې کې دومره قوت راغی او دغه شو او تر دې پورې چې حضرت ابو هريره رضی الله عنه فرمایي چې زما یعنی د دې یعنی ما یو حصه د علم نه ما په خپلو یعنی خوله باندې زویم خو دا ټول علم چې ما ته کوم الله تعالی د نبی علیه السلام په دعا راکړی دی دا زویم نو زما حلقوم زما مری به وشلېږي دومره یې نه ما الله تعالی علم راکړی دی نو ابو هريره صاحب دا یعنی لوی جلیل القدر صحابي دی د دې وجې نه یعنی څومره د دې چې مرتبه داسې نور صحابه د دې مرتبې ته نشي رسېدی که نه مولانا روم سے فرمائی که نه 100,000 شبلیو 100 جونه خاک پای بی هريره کې رسد وی که په زرګاو لکاو باندې د شبلی غونې بزرګان اولیاء موجود شي دا وروسته موجود شي دي شبلی دا اولیاء دي او شبلیو 100 جنید د جنید بغدادي غونې اولیاء نیکان موجود شي په لکاو باندې نو خاک پای بی هريره کې رسد د خاورو د خپې د ابو هريره چې دا کوم کې رسیدي شي هغه دمه الله تعالی هغه دمه مرتبه کړه د صحابي خو اسم لوی مرتبه ده او ابو هريره رضی الله عنه دا هغه لوی عظیم دا حدیث هغه نقل کړی دی ابو هريره صاحب قال النبي صلی الله علیه وسلم هغه وی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کلمتان وی دو کلمې دي او حبیبتان الی الرحمن چې الله تعالی محبوب دي دو کلمې داسې دي چې هغه الله ته محبوب دي او خفیفتان علی اللسان چې په ژبه باندې ډېرې اسانه ویلی شي او ثقیلتان فی المیزان هغه درنې دي په تله کې هغه ډېرې درنې دي هغه کمې دي هغه دو کلمې نو دې کې دې ته اشاره ده د امام بخاری رحمت الله چې په حدیثو کې چې کوم یعنی کلام راشي هغې ته هغې باندې اطلاق د کلمې هم کېږي ځکه چې دلته کې د وی چې دا دو کلمې دي که نه او دا دی کلامونه سبحان الله و بحمده دا یو کلام دی مکمل او سبحان الله العظیم دا بل کلام دی ادی وی چې کلمتان دا کلمتان چې دی نو دا دغه مبتدا مقدمه ده او دا روسي دا خبر مقدم یعنی سبحان الله و بحمده کلمتان سبحان الله و بحمده هی چې دی دا دو کلمې دي دو کلمې دا دي کنه لیکن دا داسې دو کلمې دي چې حبیبتان الی الرحمن چې دا الله ته ډېر محبوب دي الله دې سره ډېر محبت ساتي دې دو کلمو سره ځکه چې خفیفتان علی اللسان په ژبه باندې دا ډېر په اسانه باندې ادا کېږي ډېر وخت په لګي او اسانه باندې ادا کېږي ځکه دې کې دا حروف ټول یعنی حروف داسې دي چې دا حروف یعنی دا دې کې سهولت ادا ثقل پکې نشته دي حروف کې نو د دې دواړو کلمو کې نو د دې وجه دا په جواب باندې ډېر اسانه باندې ادا کېږي او بل طرف ته اجر دومره دی چې ثقیلتان فی المیزان پوهېږئ چې په درنې دي په تله د میزان کې نو دا حدیث چې کوم دی د هغې سره چې موازین القسط سره هغې سره مناسبت راغی او دلته کې د ترجمه الباب هم مناسبت راغی چې دلته کې تاسو ته د قسط هغه دا وی چې دا څه شی دی دا ان بني آدم یوزنو
که نه نو په دې کې وزن راغی نو دا ترجمه الباب او دغه رنګې حدیث او دا رنګې قول د الله تعالی دا مناسب شو ټول کې وزن راغی پیږي نو دا یو بل سره موازنه دی راغله نو دا یعنی الله تبارک وتعالی دې دواړو کلمو کې دومره دغه ښې دي چې دا چې سبحان الله وبحمده او سبحان الله العظیم دا ډېر زیات وایي دې کې چې څومره وزن دی آسانه باندې ادا کېږي لیکن دې کې ډېر لوی ثوابونه دي دې یعنی چې یو شوا روز کې انسان دا ووایي نو ده له الله تعالی دې باندې ډېر سل ځله چې ووایي نو الله پې ډېر اجر ثوابونه ورکوي پوهېږئ که نه نو دا کلمات چې دی نو دا ویل پکار دي دا حدیث یعنی په دې باندې یعنی امام بخاری رحمت الله علیه دا یعنی په دې باندې اختتام وکړ نو د دې وجه نه یعنی دا د اعمالو د ابتدا د حدیث او د دې یو بل سره مناسبت راغی او د دې ترجمه الباب او دارنګې د قول د امام بخاری صاحب او دارنګې د حدیث مبارک د دې هم یو بل سره مناسبت راغی نو دا د دې نور په دې کې هم ډېر تحقیق ته خو وخت پې ډېر تېرېږي یا داسې به وکړو چې